अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास दोस्तानो। अल्लाह ताला दी वकी चे द सेहत और आफियत जाम पतन वलरई। दोस्तानो ज़मंग दनन रजी टॉपिक और मौजू दा अवल दोस्तानो द फाज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तरमेंज़ फ़र्क और दोहम दोस्तानो द फाज करंट और लाइन करंट तरमेंज़ फ़र्क। दोस्तानो अवल राजू फाज वोल्टेज। दोस्तानो फाज वोल्टेज इबारत द हग वोल्टेज څخه دی दोस्तानो کله چې مونږه د یو فیز او نیټرل او یا د یو فیز او ارت ترمنځ وولټیج اندازهګیری کوو نو دې ته ویل کیږي دوستانو فیز وولټیج. فیز وولټیج دوستانو د ولټ اندازه عموما د 220 څخه نیولې تر 2500 وولټیج پورې دي دوستانو. او دا د دې د خودلو د سمبول علامه چې د دوستانو هغه وی لاندې لیکل شوی دا غي څخه دوستانو فی ایچ یعنی په دې علامه سره خودل کیږي. راځو دوستانو لین وولټیج. لین وولټیج دوستانو عبارت له هغه وولټیج څخه دی دوستانو چې کله مونږ د دوه فازونو ترمنځ د وولټیج اندازهګیری کوو نو دې ته ویل کیږي دوستانو لین وولټیج. د لین وولټیج دوستانو ولټ اندازه عموما د 400 نه نیولې تر 450 پورې د دې د ولټ اندازه ده. او دوستانو د دې د خودلو علامه چې د دوستانو هغه وی ال ده یعنی وی لیکل شوی ولاندې تی ال لیکل شوی. دوهم دوستانو راځو فاز کرنٹ. فاز کرنٹ دوستانو عبارت د هغه کرنٹ څخه کله چې مونږه خپل کورونو یا دفترونو ته پاور سپلای کنیکشن کوو دوستانو نو هغه صورت کې دوستانو مونږه یو فاز یو نیټرل هغه چې زمونږ ټول وسایل په 220 برق باندې چلیږي نو مونږه یو فاز یو نیټرل ته ضرورت درو او هغه نصب کوو د خپل برقي سامان آلاتو لپاره. کله چې دوستانو مونږ د خپل کور هغه امپیر ګورو او په دې فاز لین باندې هغه کیلومتر نصب کوو او ګورو چې مونږ څو امپیر لوډ جریان لري نو دغه صورت ته دوستانو ویل کیږي هغه فاز کرنٹ. او فاز کرنٹ دوستانو علامه چې دا هغه آی دی او لاندې تی پی ایچ لیکل شوی په دې سره خودل کیږي. راځو دوستانو لین کرنٹ. لین کرنٹ عبارت د هغه کرنٹ څخه دی دوستانو کله چې مونږ درې فازه خپل شرکتونو خپل فابریکو ته درې ګرم لینونه هغه کنیکشن کوو نصب کوو او تیرو نو کله چې دوستانو مونږ د خپل فابریکې د شرکت لوډ ګورو او کیلومتر رالو دوستانو په فاز لین باندې یک دوه ګورو چې مونږ څو امپیر لوډ جریان لري نو دې صورت ته ویل کیږي دوستانو لین کرنٹ. د لین کرنٹ دوستانو د خودلو علامه چې دا هغه آی لیکل شوی او په ګډ کې تی دوستانو ال لیکل شوی. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وا. که غواړئ دوستانو د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.